بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو د انګلیسي د زده کړې مینوالو خوشحال آباد اوسئ. دوستانو کانورسیشن ته راځو، یعنی خبرو اترو ته، چې موږ څنګه کولی شو چې په خپل مابینځ کې خبرې سره وکړو، پوښتنه سره وکړو. دا انشاءالله ډېر اسانه دی، مشکل نه لري، ځکه تاسو ټینسونه زده کړي دي. 4 ټینسونه موږ تاسو ویلي دي، هغه تاسو زده کړي دي. که د هر ملګري په دې سبقه باندې سر نه خلاصېدی، هغه ټینسو باندې دې لږ کوشش وکړي، هغه دې زده کړي. بالکل دا ورته اسانه دی، بیا مشکل نه راځي. اوس تیر سبق چې ولو هغه ګریټینګ و، یعنی سلامونه و. هاي، ګډ مارنینګ، هاو آر یو، آی ایم فاین، اینډ یو، آی ایم فاین ټو. تر دا ځای پورې موږ ویلی وو. نو په نن سبقه کې موږ د لږ څه زیاتو پسې کوو، چې هغه کې موږ پوښتنه کوو چې تاسو څه کار کوئ او هغه چیرې کوئ، هغه ته څه وخت ځئ. دومره قدر موږ کوو. په دې کې بیرته بیا خدای په اماني هم وایو. بورډ ته تاسې ګورئ. هاي، هلو، ګډ مارنینګ، هاو آر یو، آی ایم فاین، اینډ یو، آی ایم فاین ټو. دوستانو اوس موږ خپل تعارف سره کوو چې زما نوم دا دی او ستاسو نوم څه دی. آی ایم احمد. واټ از یور نیم؟ زما نوم احمد دی او ستاسو نوم څه دی؟ یعنی ده دا وویل چې زما نوم احمد دی، ستا نوم څه دی؟ ته په جواب کې داسې نه ورته وایې چې آی ایم احمد. ته به داسې آی ایم به ته نه وایه، ته به څه شي وایه؟ ته به اوس وایه مای، یعنی زما. ګوره دا نوم ستا سره تعلق لري. مای نیم از محمد، مای نیم از محمد. هلته خو ترتیب ته وګوره، خپله درته معلومیږي. مای نیم از محمد، زما نوم محمد دی. دی بیا سوال در باندې کوي. وټ ډو یو ډو؟ وټ ډو یو ډو؟ تاسو څه کار کوئ؟ وټ ډو یو ډو؟ څه مصروفیت لرئ؟ په څه شي باندې اخته یاست؟ یعنی وټ ډو یو ډو؟ هر وخت، هر ورځ دا ټیم تاسې په څه شي باندې اخته یاست؟ وټ ډو یو ډو؟ تاسو څه کار کوئ؟ آی ایم ا سټوډنټ، زه یو طالب یم. دی بیا سوال در باندې کوي. آر یو ا سټوډنټ؟ آیا ته یو طالب یې؟ یس آی ایم. ګوره هغه کوشن که تاسې زده کړي چې یس نو کوشن ولو، هغه یس نو کوشن ته پخپله راځي. په تېرو سبقانو کې که ستاسو کار نه و پاته، بالکل تاسو ته اوس وسایي ده. اوس د سوال در باندې وکړي. آر یو ا سټوډنټ؟ آیا ته یو شاګرد یې؟ ته یو طالب یې؟ تا ورته ویلی یس آی ایم، و زه یم. بیا دی سوال در باندې کوي. ویر از یور سکول؟ ستاسو مدرسه چیرته ده؟ ویر از یور سکول؟ ستاسو مدرسه چیرته ده؟ ته به څه ورته؟ our school is in Kabul. our school is in Kabul. دا is د سکول د پاره مدرسه، سکول، ښوونځي دا یوه شي ته ویل کېږي. په دې کې فرق نه راځي. صرف عربي لفظ چې دی هغه ته مدرسه ورته ویل کېږي عربي کې، او په پښتو کې ښوونځي ورته ویل کېږي چې یو څه ورته ښوول کېږي، او په انګلیش کې سکول ورته ویل کېږي. our school is in Kabul. زموږ سکول چې دی، زموږ مدرسه چې ده، هغه په کابل کې ده. ان چې رالی ده آی ان، ان معنا په کابل کې. ګوره که اوس زه وایم چې زموږ کور په کابل کې دی، ان به بیا ورسره راولم. ان یعنی ان کابل، په کابل کې. زموږ مدرسه چیرې ده؟ our school is in Kabul. زموږ مدرسه په کابل کې ده. دی بیا درته وایي very good، ډېر ښه. very good، ډېر ښه. ته په جواب کې ورته thank you، thank you، ډېره مننه. thank you، ډېره مننه. بیا دی درته وایي ګډ بای، د خدای په امان. ته به د خدای په امان په جواب کې موږ په پښتو کې وایو چې په مخه مو ښه. دی بیا وایي بای بای. یو وار بای کې درته وایي چې بای معنا د خدای په امان. دوه واره بای بای کې درته وایي په مخه مو ښه. بای بای بای، بای د خدای په امان، بای بای په مخه مو ښه. انشاءالله سر به مې په خلاصه وي، مشکل نه دی کې راغلی. دوستانو پر دې سبقانو باندې به موږ په راتلونکي کې لږ لږ زیاتوب کوو، ځکه په دې کې موږ د ورځو نومان نه دي زده کړي، د میاشتو نومان مې نه دي زده کړي، حساب مې د 200 هاخوا ته نه دی زده کړي. پر دې باندې به هم کوشش کوو. په راتلونکي سبقه کې به انشاءالله پر دغه شیانو باندې بیا خبرې وکړو. خوشحال آباد اوسئ. السلام علیکم ورحمت الله.